بنګلادیش د فبرورۍ 2014 کال د بنګلادیش د مرکزی بانک مدیر له لیفټ څخه نه هم منزل ته ښکته کیږي او د بانکي حسابدارۍ اتاق ته ځي. د هلته یوې ستونزې ته متوجه کیږي چې څو ورځې وړاندې د حسابدارۍ په اتاق کې پیښه شوې وه. هغه پرینټر چې په میلیونونه ډالر محاسبې یې چاپ کولې کار یې پرېښی و او د محاسبو په ځای یې تشې صفحې چاپ کولې. وروسته تر ډېرو هڅو بالاخره پرینټر کار شروع کوي او ټول ترسره شوي پخواني انتقالات یو چاپ کوي. یو څه غیر معمولي او هغه دا و چې ترسره شوي انتقالات له حد زیات وو. د انتقالاتو 15 مشکوک دستورونه چې د هر یوه اندازه له 20 میلیونو ډالرو نه پورته وه او په خپله د بنګلادیش مرکزی بانک له لوري صادر شوي وو ترڅو د نړۍ مختلفو بانکونو ته ولیږل شي. مګر د حیرانۍ ځای و چې په بانک کې هیچا داسې دستورات نه وو صادر کړي. کارمندانو په ډر شوي حالت کې د انتقالاتو د درولو غوښتنې پیل کړې. مګر اوس ډیر ناوخته شوی و او اوس داسې ښکارېده چې بانک تقریبا 1 میلیارد ډالر له لاسه ورکړي. مګر څنګه او د چا لخوا؟ دا پیښه د 2014 کال په فبرورۍ کې رامنځته شوه. مګر د بنګلادیش له بانک څخه د لوی سایبري غلا کیسه 9 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. فلیپین 9 مې 2015 کال یوه ډله کسان د جوپیټر په کوڅه کې واقع بانک ته دننه شول او 4 بانکي حسابونه یې پرانیستل چې په هر یوه کې 500 ډالر واچول. هغه کسان له بانک نه ووتل او بیا هیڅکله ونه لیدل شول. اوس راګرځو بنګلادیش ته، هغه هیواد چې په ډېرې چټکۍ سره د نړۍ په لوی اقتصاد لرونکي هیواد بدلیدونکی و. د بنګلادیش مرکزی بانک د همدغه هیواد په پایتخت یعنی ډاکا کې موجود و. د ګڼه ګوڼې او شوره ډک ښار چې تقریبا 20 میلیونه نفوس یې درلود. یوه میاشت وړاندې د لویې غلا تر پیښېدو د مخه د بانک یو کارمند د خپلو ایمیلونو په ویلو بوخت و چې د وظیفې یو وړاندیز یې ولید. هیڅ غیر معمولی څه موجود نه وو او کوم فایل چې زیپ حالت یې درلود هغه یې خلاص کړ. لیکن د بانک دغه کارمند په ناغوښتلي ډول د هیکرانو لپاره د بانک دروازه خلاصه کړې وه. هغه زیپ فایل په وایرسو ککړ او د داسې څرونکو سافټویرونو لرونکی و چې سمدلاسه د مرکزی بانک په کمپیوټر کې نصب شول. دغه سایبري سافټویرونو هیکرانو ته دا اجازه ورکړه چې د بانک کمپیوټرونو ته داخل شي او د بانک ټولو کړنو ته لاسرسی ولري ترڅو وکولی شي د بانک ټولې عملیې له نږدې نه مطالعه کړي. هیکرانو خپل زیات وخت یوازې د بانک په اړه د جاسوسۍ او معلوماتو په ټولولو کې تیر کړ ترڅو چې یوه میاشت وروسته د پنجشنبې په ورځ هغه وخت چې د بانک کارمندان د رسمیاتو تر ختمېدو وروسته خپلو کورونو ته تلل او دا همغه وخت و چې هیکرانو تر ټولو لویه بانکي غلا پیل کړه. هغوی له ډیر مخکې څخه د بانک سیستم ته داخل شوي وو. مګر د میلیونونو ډالرو دستور ورکول او ویستل په نړیواله توګه ډیر سخت او مشکل کار وو کوم چې د سویفټ په نوم پلیټفارم له لارې اجرا کېده. سویفټ د ډیجیټل پیسو د لیږلو او رالیږلو یوه نړیواله کمپني ده چې د پیسو انتقال ډیر په محفوظ ډول او بغیر له کومې درغلۍ ترسره کوي. پوښتنه دا ده چې ولې هیکرانو په همغه وخت کې چې دا سایبري سافټویرونه یې د بنګلادیش مرکزی بانک په کمپیوټرونو کې نصب کړل خپل عملیات پیل نه کړل. ښه نو اصلي دلیل یې د سویفټ له لارې د پیسو د انتقال طریقه زده کول وو. هغوی باید په داسې ډول سره انګیزه نامې جوړې کړې وای چې داسې معلوم شوي وای چې دا دستورونه د بانک کارمندانو خپله ترسره کړي. سویفټ په خپله خوندي او له هیکه پاک دی مګر انفرادي سایبري غلاوې او یا هم احتمالي انساني خطاګانې د سویفټ په غاړه نه دي. د پیسو د ایستلو 15 جعلي دستورونه چې مجموعي قیمت یې 950 میلیونه ډالر وو د بنګلادیش له مرکزی بانک څخه د سویفټ له لارې د امریکا فدرال بانک ته چې په نیویارک کې دی انتقال شول. مګر ولې نیویارک؟ ځکه چې د بنګلادیش بانک خپل میلیاردونه ډالر د نړیوال پیر او پلور لپاره په همغه بانک کې ساتل. د دې 15 دستورونو جزئیات دا ښیي چې پیسې لومړی د نړۍ په مختلفو برخو کې مختلفو اکاونټونو ته لیږل کېدی. اوس بیرته غلا ته راګرځو.
ټول دستورونه د جمعې په ورځ د نیویارک د فدرال بانک کارمندانو ته ورسېدل او هغوی اوس د پیسو لیږلو په پروسه اخته وو. څنګه چې فدرال بانک د خپل لوړ امنیت له امله مشهور دی، مګر په دې دستورونو باندې یې شک ونه کړ، ځکه چې دا ټول دستورونه د سویفټ له لارې اجرا شوي وو. د یکشنبې په سهار د بنگلادیش بانک کارکوونکي د جمعې ورځې رخصتۍ نه وروسته بیرته کار ته راوګرځېدل او د بانک مدیر په 9 منزل کې د بانکي حسابدارۍ اتاق ته لاړ او له هغه پرینټر سره مخامخ شو چې د کیسې په پیل کې ورته اشاره وشوه. هغه پرینټر چې له سویفټ سره وصل او ټول هغه انتقالات چې د سویفټ له لارې اجرا کېدل ذخیره کول یې. پرینټر له کاره غورځېدلی و او کارکوونکو فکر وکړ چې شاید د همیشه په څیر یوه وړه تخنیکي ستونزه وي، مګر داسې نه وه. په حقیقت کې هیکران په دې توانېدلي وو چې هغه د اړیکې نیولو وسیله چې له سویفټ څخه یې د انتقالاتو نړیوال میسیجونه پرینټر ته لیږل خرابه کړي، ځکه چې پرته له دې یې د غلا نقشه ډېر ژر افشا کېدله. وروسته له هغه چې د بنگلادیش بانک کارمندانو پرینټر جوړ کړ او د $1 میلیارد غلا ته متوجه شول، نو هڅه یې وکړه چې له فدرال بانک سره په تماس کې شي ترڅو ټول انتقالات لغوه کړي. مګر یکشنبه وه او د نیویارک ټول بانکونه بند او د ځواب ورکولو څوک نه وو. یوه ورځ وروسته یعنې د دوشنبې په ورځ د نیویارک بانک کارکوونکي بیرته کار ته راوګرځېدل، خو اوس ډېر ناوخته شوی و. مګر بیا هم د بنگلادیش بانک هڅه وکړه چې له نیویارک سره اړیکه ونیسي، لیکن وروسته معلومه شوه چې ډېر خوشبخته وو، ځکه چې د نیویارک بانک په اتومات ډول د سویفټ له لارې د لیږل شوي یو مشکوک حرف په لیدو سره 10 دستورونه د څېړنې لپاره درولي وو. ټاکل شوي وه چې ټولې پیسې مختلفو اسیایي هیوادونو او ښارونو ته تر انتقال وروسته بالاخره هغه 4 اکاونټونو ته داخلي شي کوم چې د فلیپین په بانک کې وو. هغه بانک چې د جوپیټر په کوڅه کې دی، مګر د جوپیټر کلمه د نړیوالو بانکي سیستمونو لپاره سور خط وو، ځکه چې د یوې بیړۍ چلوونکي کمپنۍ نوم وو چې د بندیزونو د ماتولو او له ایران سره د مرستې له امله پرې د امریکا حکومت بندیز لګولی وو. دغه د نوم ورتوالی د هیکرانو لپاره په زیان تمام شو او $100 میلیون یې له امله د لاسه ورکړل. مګر تر اوسه 15 نور دستورونه د $101 میلیون په اندازه پاتې وو او لغوه شوي نه وو. د پلان مطابق ټاکل شوي وه چې له هغو څخه یې 4 د فلیپین بانک حسابونو ته داخل شي او یو یې هم د سریلانکا. هغه پیسې چې د سریلانکا بانک ته داخلېدلې $100 میلیون وو او د سریلانکا بانک باید دغه پیسې یوه خیریه بنسټ ته چې د شالیکا فاونډیشن په نوم یو جعلي بنسټ وو انتقال کړی وای. مګر یو شي د سریلانکا د بانک کارکوونکي توجه ځان ته جلب کړه. د شرکت په نوم کې یوې املایي غلطۍ له دوی څخه د او یو حرف پاتې شوی وو او همدغه حرف د دې سبب شو چې هیکران $100 میلیون هم له لاسه ورکړي. بالاخره له هغه پیسو څخه چې مجموعي ارزښت یې $1 میلیارد وو، یوازې $80 میلیون د فلیپین ځانګړو اکاونټونو ته ورسېدل. هغه اکاونټونه چې نه میاشتې وړاندې په $500 جوړ شوي وو. د بنگلادیش مرکزي بانک د اف بی آی په مرسته وکولای شول چې په چټکۍ سره د $80 میلیون د ردولو پیغام د فلیپین بانک ته ولېږي او له آر سی بي سي بانک سره اړیکه ونیسي ترڅو ټول انتقالات ودروي. لیکن د جواب ورکولو څوک نه وو، ځکه چې د دوشنبې ورځ د چینایانو نوی کال وو او ډیری د ختیځې اسیا هیوادونه لکه فلیپین رخصت وو. د هیکرانو پلان ډیر عالی وو. د غلا عملیات د پنځشنبې په شپه له بنگلادیش پیل شول چې د جمعې او هفتې په ورځ یې رخصتي وي. یکشنبه چې کله بنګالیان کار ته راغلل او غلا ته متوجه شول، نو نیویارک رخصت وو او بالاخره د دوشنبې په ورځ فلیپین چې غلا شوي پیسې پکې وې د چینایانو د نوي کال په سبب رخصت وو. هیکرانو باید نور کومه غلطي نه وای کړي، نو ځکه یې په چټکۍ سره هغه پیسې چې د جعلي دستورونو له لارې یې اکاونټونو ته اضافه شوي وې د هغو د ترلاسه کولو لپاره وروستۍ مرحلې ته لاړل، یعنې د پیسو مینځل د کاسینو له لارې. په هغه وخت کې د فلیپین کاسینوګانو لپاره د پیسو وینځلو قوانین نه و جوړ شوي. نیمایي ډالر د منیل په ښار کې سولیټ کاسینو ته او نیمایي نور د میداس په نوم کاسینو ته داخل شول. د کاسینو د استعمال دلیل د انټرنیټ له لارې د پیسو د لیږد له تعقیب څخه خلاصون وو. کله چې غلا شوي پیسې
پیسې د کازینو په سکو بدلې شوې او د میزو په سر قمار او بیرته په نغدو پیسو بدلې شوې، نو د دغه پیسو پیدا کول د پلټونکو لپاره غیر ممکن وو. د فلیپین په کازینوګانو کې د پیسو ترمنځلو او نغدولو څخه وروسته هیکرانو سمدلاسه بغیر د وخت له ضایع کولو نه د لسګونه میلیونه ډالرو سره فلیپین پرېښود او چین ته لاړل. سمه ده چې دغه هیکرانو له 1 میلیارد ډالرو څخه یوازې 80 میلیونه ډالر لاسته راوړل، مګر دغه اندازه هم دومره ډیره ده چې د بازو معیارونو له مخې ورته د نړۍ تر ټولو لویه سایبري بانکي غلا ویلی شو. که څه هم له ډیرو هڅو سره هیکرانو غوښتل چې خپلې نښې نښانې د بنګلادیش له بانک څخه پاکې کړي، لیکن سایبري کارپوهان وتوانیدل چې د پرمختللو سافټویرونو په مرسته مهم شواهد پیدا کړي. تر ټولو مهمه نتیجه چې سایبري کارپوهانو ترلاسه کړه هغه د تکتیکونو ورتوالی او د هغه وسایلو استعمال وو چې د نړۍ په زیاتره سایبري حملو کې ترې استفاده شوې وه. په همدې ډول کله چې کارپوهانو پلټنې زیاتې کړې او نورې څېړنې یې وکړې نو یوه نه باور کیدونکې نتیجه یې ترلاسه کړه. د شمالي کوریا آی پی ادرس، یعنی دا یو خطرناکه سایبري ډله وه چې د یو حکومت لپاره یې کار کوه. د دې ډلې نوم لازاروس یا هم د شمالي کوریا سایبري پوځ دی. د دې ډلې غړي د لسګونه میلیونه ډالرو تر غلا وروسته د چین مکوو ښار ته لاړل او مکوو یو له هغه ښارونو څخه دی چې شمالي کوریا ته ترې پرواز مستقیما اجازه لري. بالاخره د لازاروس غړي له مکوو نه پیونګ یانګ ته لاړل. کولی شو ووایو چې شمالي کوریا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې په یوازې ځان یې د نړۍ په مختلفو هیوادونو سایبري حملې ترسره کړي. په مالي مؤسسو او بانکونو تر حملو علاوه د لازاروس ګروپ د جنوبي کوریا په خلاف په ډیرو سایبري حملو او جاسوسۍ باندې هم تورن دی. د لازاروس ګروپ یو بل مشهور عملیات د سونی پیکچرز کمپنۍ هیک کول وو، په دې دلیل چې هغوی د شمالي کوریا په ځانګړي ډول د کیم جونګ اون په خلاف فلم او مرکه خپره کړې وه. هیله ده چې د نن ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای پامان.